په کومو کورونو کې چې د سهار منځونه قضا کیږي الله رب العزت او دغو کورو ته درې اپات متوجه کوي او دغه خاندان ته الله جل جلاله درې اپات متوجه کوي. یو اپات دا دی الله جل جلاله په دغه کور او په دغه خاندان باندې مسکینی راولي یعنی غربت راولي. الله جل جلاله همیشه د بل محتاج ګرځي، هر وخت په دې احتیاجمند وي، هر وخت په دې له احتیاج نه وي ختلی، هر وخت په دې بل چاته محتاج وي کنه. په خبره پوه سواس او کنه ایز ما قدرمنو نن د الله جل جلاله فضل وکي چې په یو کور کې شپږ اووه کسان لګیا وي. دغه دنیا چې دی په ګټلو باندې ستړی وي، په دې دنیا پسې ډېر لرې لرې سفرونه کوي، خو لیکن بیا یې هم یوه نه دوی کېږي. هغه وجه دا ده ای زما محترمو چې په دې کور کې بې لمانځه کس موجود دی او په دا کور کې د سهار منځونه نه کېږي، ځکه الله رب العزت په دغه کور کې رزق او روزي کې برکت نه ورته اچوي. په کومو کورونو کې چې د سهار منځونه نه کېږي په دغو کورو کې به تل پریشانیانې، خفګانونه او بې اتفاقي موجوده وي. په کومو کورونو کې چې د سهار منځونه کېږي په دغو کورو کې به همیشه خوشحالي، اتفاق او اتحاد موجود وي او سکون موجود وي. سبحان الله، دا د لمانځه برکت دی.